د دنیا د ترقۍ دا سفر چې دی دا داسې نه دی چې دنیا کله جوړه شوې ده یا انسانان دلته کله بد شوي دي هر څومره وخت یې جوړ شو نو بعد دا داسې په ترقۍ باندې روانه ده نه بلکې دا داسې اپس اینډ ډاونز دي رایز اینډ فالز دي کله داسې هم شوي دي چې دنیا ډېره ترقي کړې ده مخکې تللې ده خو بیا څه داسې راغلی دی لکه قدرتي آفت راغلی دی یو عذابي الهي راغلی دی د هغې د وجې نه هغه ټوله ترقي چې ده نه ملیامت شوې ده ختم شوې ده یا غټ جنګ شوی دی لکه څنګه چې پهلي جنګ عظیم و دوسری جنګ عظیم داسې نو هغې سره دا تباه شوې ده د ترقي او د ترقۍ سفر چې دی نه کله په دنیا کې داسې یو څیز ډسکور شوی دی یا ایجاد شوی دی چې هغې د ترقۍ له دا منډه چې کوم دی دا یې ډېره تیزه کړې ده او د 100 کالو یو سفر چې کوم دی نه هغه یې 100 کالو کې توی کړی دی د 100 کالو هغه چې کوم دی نه په 10 کالو کې توی کړی دی لکه د مثال په تور باندې ګورئ چې کله په دنیا کې اور نو ډسکور شوی فایر نو چې کله فایر نو نو کوکینګ نو نو اوس ګورئ لکه سوچ وکړئ چې کله فایر نو نو کوکینګ نو نو د هغې نه مخکې د انسانانو او د ځناورو ټول عمومي څیزونه خوړل یو شان اوس د فایر نه خو صرف کوکینګ نه کېږي نور هم بل کارونه کېږي که نه نو د دې اور نه مخکې ژوند د اور نه پس ژوند دې کې ډېر فرق دی دغه شان چې پایه ایجاد شوه او هغه بیا ګراری او دا بیرنګ دا په ټولو مشینانو کې لګېدل نو د دې پایي ایجاد سره چې کوم دی نه ترقي تیزه شوه او که د اوسني دور خبره کوو دا اوس چې کوم ماډرن هسټري دی نه بجلی نه مخکې دور او د بجلی نه پس دور د 180 انګل کې پکې فرق دی که نه دی دا نن چې زمونږ کوم ژوند دی نه که بجلي نه وه نو دا دوره ترقي به چېرته وه او اوس نو انټرنیټ راغی نو د انټرنیټ نه مخکې دنیا او د انټرنیټ نه پس دنیا هغه هم هغه شان ده نن موږ د اے آی په دور کې ژوند کوو چې آرټیفیشل انټیلیجنس ورته وایي او د آرټیفیشل انټیلیجنس لپاره د آرټیفیشل انټیلیجنس دا ټکی چې دی دا ټیک نه دی بلکې د دې لپاره چې کوم ټکی دی هغه دی انفینټ انټیلیجنس لامحدوده ذهانت خو دا اوس موږ په دې باندې ځکه نه پوهېږو بلکې اوس هم داسې ده ګورئ تاسو چیټ جي پي ټي نه چې کوم دی که زما نه تاسو تپوس وکړئ ما پولیټیکل ساینس ویلی دی زه به د هغې جواب درکړم که پته یې راته که هسټري مې لږه سټډي کړې ده د هغې جواب به درکړم سایکالوجي مې سټډي کړې ده فلاسفي لږ چیټ جی پی ټي نه تاسو که د فلاسفي باره کې تپوس کوئ که د میتھس کوېسچن وله ورکوئ که د فزیکس وله ورکوئ هر څه دغه کوي اوس هم انفینټ دی هغه دې وګورئ دا دومره ذهانت دی ورسره خو بیا هم دا اوس چې کوم دی نه دا د دې انیشیل سټیج دی خو دا ګورئ د ګینټو په حساب سره ترقي کوي دا هر یو چیټ جی پی ټي دی که ګروک دی او که ډیپ سیک دی که هر یو دی دا د ګینټو په حساب سره ترقي کوي نو لږ وخت پس په دې داسې شي چې وایي دا انټیلیجنس چې دی آرټیفیشل انټیلیجنس اے آی او انسان به برابر شي او بیا ورپسې چې کوم را روان دور دی نه هغه بیا داسې وي چې بیا به دقه انفینټ انټیلیجنس چې دی دی به انسان مکمل په خپله قبضه کې واخلي او انسان به غیر اهم شي